د هیرامنډي د موضوع زور درنه وباسم. دا نو ملګرو کوم ځای د هلمند په کچکي کې هوایي برید پر مهال 14 هیبتي خنزیران مو اکسپورټ کړل. مأواهم جهنم وبئس المصیر. جهنم ته خالدین فیها وغضب الله علیهم ولعنهم. په دو باندې به د خدای غضب وي، د خدای هغه وي. بل خبر در واخلې ملګرو، په فراه کې 19 هیبتي خنزیران اکسپورت شوی دي. روز گذشته نیروهای دفاعی امنیتی و کماندوها با حمایت قوای هوایی در مربوطات ولسوالی بالا بلوک ولایت فراه دشمن را هدف قرار داده و در نتیجه 19 نفر هیبتی خنازیر را به جهنم اکسپورت و صادر کردن. مبارک باد، افتخار باد به اردوی ملی افغانستان. در 24 ساعت گذشته 139 نفر هیبتی خنازیر به جهنم اکسپورت شدن. زنده باد اردوی ملی افغانستان. او بیا درته وایي چې هلمند کې د هیبتي خنزیرانو د یو قمندان په ګډون 25 هیبتي خنزیران ترهګر جهنم ته اکسپورت شوي دي. مأواهم جهنم و بئس المصیر. مأواهم جهنم و بئس المصیر. بئس المصیر. بئس المصیر ته مو لیږلي دي. لغمان نه واورئ، په لغمان کې 12 هیبتي خنزیران مو جهنم ته اکسپورت کړي دي. فرعون و قارون هامان و شداد ته مو اکسپورت کړل. مأواهم جهنم و بئس المصیر. زنده باد اردوی ملی افغانستان. ویډیوم در سره شیر کړئ دوستانو. بل خبر در واورئ، په لوګر کې مو 10 نفره هیبتي خنزیران جهنم ته اکسپورت کړي دي. مأواهم جهنم و بئس المصیر. فرعون هامان و قارون و شداد او ابو لهب ابو جهل ته مو ور ولېږل. دا دې هم تاسو ته مبارک وي. زنده باد زموږ د اردو اتلان او قهرمانان. زړونه ورته ورکړئ، په دا کومنټونو کې سره سره زړونه راولېږئ او اتلان به ستاسو زړونه ګوري. هغو به په دا قوي مورال کې به تبسم او خنداګانې کوي چې ولس په تاسو باندې افتخار کوي. در نتیجه ضربات هوایی بر کاروان هیبتی خنزیران پلان حملهشان بر قیصار فاریاب ناکام و در نتیجه 24 نفر هیبتی خنزیران به جهنم اکسپورت شدن. مبارک باد، مبارک باد. څه خطرناکې تیاری دی چې ورپسې جګېږي و پنجاپیه دال دې نه هضمېږي. راځې دلته چې موږ در عزم کو. دال دې نه هضمېږي چې دلته راځې لښکرګاه کې د اختر مونځ کوې. دا چا درته ویلي بې عقله؟ ولې په هیرامنډي کې نه کوې چې ته دلته راځې؟ ولې په هیرامنډي کې نه کوې؟ راځئ ملګرو، که څوک غواړي چې راسي پکې وغږېږي، راځئ. خدای مو راوله، ګر سره ټوله راځئ. خدای مو راوله. د خوښۍ او خوشحالۍ خبرونه وپوه سوې. که مو شیر کړي وي دا 1400 کسان یو پیره بالا، بیا یې را شیر کوئ چې پته یې ولګېږي. پوه سوئ دوستانو عزیزانو؟ خدای مو راوله، خدای مو راوله. بس ملګري انډیوالان نه پوهېږم چې په دا ویډیو کې نشم راخیستلی. زموږ هغه سیسټم ختم شوی ده. نو بس کوشش کوو چې زه هم ډېر وخت لایو راشم. دلته کاکا مې را سره د لانجې مانجې کوي. زه ډېر وخت لایو نشم کولی، کنی په دا روزه کې را سره ښه هغه ده، وخت هم را سره ډېر و. داسې خبره ده چې دا مقدس او د عبادت میاشت ده او تر ټولو غټ جهاد همدا ده چې دا موږ کوم جهاد د هیبتي خنزیرانو په مقابل کې روان کړی. ځوانانو په تاسو ټولو غږ کوم، په خپلو اتلانو افتخار کوئ. ګورې پخوا همدغه مجاهدینو چې کوشش یې کوه چې نظام سقوط وکړي، د نظام د سقوط سره چې دو کله موقته اداره غوښته
انتقالي اداره یې غوښته یا دغه وخت د ولسمشر له منځه وړل یې غوښتل بالاخره په نتیجه کې دا سوه چې زموږ او تاسې 4000 ټانګونه او تیارې او ثقیله او خفیفه او ټول هر څه هستي نیستي عزت او ابرو هر څه مو همدې خلکو راواخیست او په پنجاب باندې خرڅ کړه. اوس څه دار و ندار چې یو څه ناڅه لرو بیا هم پنجاب دې ته سترګې پټې کړي چې بیا څنګه په کباړ په دوی باندې خرڅ شي د خپلو اتلانو ملاتړ وکړي. موږ باید په مقدس او اسلامي افغانستان کې یو قوي نظام ولرو او موږ تاسې قوي اردو ولرو، موږ تاسې په خپلو کې اتفاق او اتحاد ولرو او دشمنان پرې نه دو. هیبتي ځناوران ګورئ دا د پاکستان آرمي ده بدون شک، په دې کې اوس نور هېڅ هم شک نشته. زما وړوکی زوی 2.5 کلن سلیمان نه هم چې پوښتنه وکړي پوهېږي چې دا د دې خاورې دشمنان دي، ټول په دې پوهېږي. جهاد مهاد نسته، کوم جهاد که جهاد وی تر ټولو ښه ملازه یمه، ما به پکې وروره برخه اخیستلې وه. دا جهاد نسته. زما د وطن پول دې وران کړ، د قندار نه د کابله پورې په 4 ساعته کې به موټر راته، اوس په 12 ساعته کې راځي. د کابل نه تر قنداره پورې ټول سړک دې په بل مخې واړوه، ټول پلونه دې وران کړه، ټول ښوونځی دې وران کړی. زموږ د خویندو په مخونو کې تاسو راواخیسته، تیزاب مو ورواچوه، زموږ ښوونځیانو مو له منځه ویوړلې، زموږ په روغتونونو باندې کوم وحشتونه چې هیبتي ځناورانو وکړه. حتی زموږ افغان خویندې د ماشومانو د پیدایښت په وخت کې، د ولادت په وخت کې دوی حملې په باندې وکړه. نه یې په روغتون رحم وکړه، نه یې په ښوونځي رحم وکړه، نه یې په وزارت رحم وکړه، نه یې په جومات رحم وکړه، نه یې په قرآن عظیم شان رحم وکړه، نه یې په ماشومانو رحم وکړه، نه یې په مشرانو سپین ږیرو رحم وکړه. دا مطلق وحشیان لویان شوي دي چې بغیر د هغه خلکو نه چې د کوړي په مدرسه کې یا تک کاله کونه ورکړي بل هیڅوک دوی ته محترم نه ده. که د کوړي په مدرسه کې یا تک کاله ورکړي وي هغه دوی ته محترم ده. زه بښنه غواړم که دلته مشران اتمن ناست یاستئ، خویندې میندې، تاسو نه بښنه غواړم. ځینې الفاظ پاک وایم چې په دې باندې زما ځوانان پوه شي او الحمدلله ځوانان پوه شوي دي. نو د دغو نه ځوانان الحمدلله نن سبا زه ګورم ځوانان ترې نه کرکه او نفرت لري. د اردو د ملي اردو په ملاتړ یو پوسټ کیږي، زه بیا هلته یو براورد کوم چې زموږ د ولس ذهنیت څومره جوړ شوی ده. په 100 کې که یو هیبتي خنزیر منفي او غلط کومنټ وکړي 9 نفر باندې ویاړي او افتخار کوي. 9 نفر. دا اوس زما دا ویډیو تاسو وګورئ چې څومره خلک شیر کوي په افغاني مینه او د اردو او د موږ د ملي اردو د سرتیرو په احترام باندې دا ټول شیر کیږي. او زه قاري عیسی محمدي د سرتیرو په احترام باندې راغلی یم، دومره قوي یې کړم، دومره خوشحاله کړم چې ما ته وایي قاري لاله موږ په ډېر قوي مورال او په چکچکو او په مستۍ او پاتنونو باندې موږ جنګ ته ځکه ځو چې موږ د اسلامي افغانستان، د روزهدار افغانستان چې ټول افغانستان روزه ده، موږ د دې دفاع کوو. او د چا نه کوو؟ د ISI نه او د پنجاب نه او د هیرامنډي نه. تر دې نه غټ مورال نور څه شی ده؟ یاره افرین دی په تاسو. دا مورال د دوی په وینه کې، د دوی په ایمان کې، د دوی په وجدان کې دا مورال دی. داسې قوي اردو چې نن سبا د ټول نړۍ خلک وایي چې د افغانستان اردو ډېره قوي اردو ده، ډېره قوي ده. تاسو ټولو نه هیله کوم چې په دا کومنټونو کې زړونه ورته راولېږئ چې دا ځوانان یې وګوري او افرین دی او په دو باندې وي. نو دو زموږ تاسو په هېڅ شي باندې رحم نه ده کړی. ګورئ هیرامنډي هلته چلیږي، چاینا ته وروره د انجونو د ښځو ایکسپورټینګ دا دلګان مردګوان د هیرامنډي نسل کوي، همدا عمران خان کوي. او جهاز ما په خاوره کې کوي. څو خو د ثبوت کې چې د افغانستان نه یو جلۍ چېرته چاینا ته تللې ده. او ستاسو ټوله چاینا په تاسو چلیږي. په چاینا کې د انجونو لکه چې کمای ده هغو پلاستیکي ښځې جوړولې، بیا دوی ورته چې پلاستیکي مه جوړولې، په پنجاب کې کمې دي، دا به درلیږو که نه. د ټول چاینا چې 1420 میلیونه 1420 میلیونه نفوس لري، د 1420 میلیونه نفوسو دپاره دا خلک په دا 1420 میلیونه کې که موږ دا 100 یا 200 میلیونه مسلمانان ترې نه وباسو، د 1200 میلیونه چینایانو دپاره د شراب ایکسپورټینګ د دوی د خاورې نه کیږي. جهاد بیا زما په خاوره کې ګوري، په ټول افغانستان کې یو وړوکې کوټه د شرابخانې نشته ده، او ته ټول چاینا ته او ټول نیمې اروپا د شرابو ایکسپورټینګ کوي او بیا راځي هغه دلته کوي. تاسو وګورئ ای خلکو، تاسو یو دومره پاک او مقدس او اسلامي افغانستان لرئ، خصوصا هغه ځوانان ته وایم چې په اروپایي هیوادونو کې، په غربي هیوادونو کې تاسو سفرونه کړي، اوسېدلي یاستئ او ګرځئ. تاسې راشئ د خپل هیواد د نورو هیوادونو سره مقایسه کوئ. په